شروع کوم د الله تعالی په سپېڅلي نامه چې بخښونکی مهربان ده. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو نومبندهي سره شریک کړم. تاریخ د 1402 کال د شپږمې اوویشتم تاریخ ده. ټول په افغانستان کې 12,714 پاسپورټونه توجیه کېږي. د کابل نومبندهي چې 1401 کال د څلورمې میاشتې نهمه لسم پر رسېدل. ارزګان د 1402 کال د پنځمې میاشتې څلېرویشتم کې د بادغیس د 1402 کال د څلورمې دېرشتم کې د بامیان د 1401 کال شپږمې څلورم کې د بدخشان د 1402 کال د پنځمې شپږویشت کې د بغلان د 1401 کال د دولسمې نهویشتم کې ده. بلخ چې ده د 1401 کال د اتمې میاشتې اوویشتم تاریخ ته رسېدلی. پروان د 1401 کال د لسمې لسم کې ده. پکتیا د 1402 کال د دویمې شپږویشتم کې ده. پکتیکا د 1402 کال د شپږمې شل کې ده. پنجشیر د 1402 کال د اولې پنځه ویشت کې ده. تخار د 1401 کال د دویمې پنځم کې ده. جوزجان د 1402 کال د اولې اته ویشت کې ده. خوست د 1402 کال د اولې میاشتې درویشتم تاریخ ته نومبندهي رسېدلې ده. خوست پسې چې کوم ولایت راځي هغه د کندي ولایت ده. د کندي ولایت نومبندهي چې ده د 1401 کال د پنځمې اتلسم کې ده. سرپل د 1402 کال د اولې نهویشتم کې ده. سمنګان د 1402 کال د پنځمې نهویشتم کې ده. غزني د 1401 کال شپږمې اتم کې ده. غور د 1401 کال د نهمې دریم کې ده. فاریاب د 1402 کال د اولې اتهویشتم کې ده. فراه د 1402 کال د اولې اتهویشت. کاپیسا د 1402 کال د اولې اتهویشت کې ده. کندوز د 1402 کال د اولې اتهویشت کې ده. کندهار د 1402 کال د دریمې میاشتې اول کې ده. کونړ د 1401 کال د شپږمې اول کې ده. لغمان د 1401 کال د دولسمې شپاړس کې ده. لوګر د 1401 کال د یولسمې اووم کې ده. ننګرهار د 1401 کال د اوومې اتم کې ده. ننګرهار پسې چې ده نورستان د 1402 کال د شپږمې پنځه ویشت کې ده. نیمروز د 1402 کال د شپږمې دوه کې ده. هرات د 1401 کال د یولسمې میاشتې دیارلسم کې ده. هلمند د 1402 کال د شپږمې شپږ کې ده. میدان وردګ د 1401 کال د شپږمې 14 کې ده. زابل د 1402 کال د شپږمې پنځه ویشتم کې ده. دا و د کابل او د ولایتونو نومبندهي. احتمال شته چې په نږدې ورځو کې دغه د سهولتونه دي چې هغه خلاص شي، چې تېره ورځ هم د هرات ولایت سیټ خلاص شي او همدغسې نور ولایتونه هم احتمال شته چې په نږدې ورځو کې خلاص شي. له ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک او شیر یې کړئ. که کوم وړاندیز لرئ، کوم سوال لرئ، کولی شئ د ویډیو لاندې ولیکئ او تر څو موږ ستاسو هغه مشکل څه وکړو حل کړو. مننه. کور آباد.